وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. دی مشرکین ته اشاره دو او دوی ویایي چې دا ځنې څاروي او فصلونه ممنوع دي، دا به نه خوري مګر هغه څوک چې میژ یې وغواړي. د دوی په عقیده باندې او څه څاروي دي چې د هغې شاګانې منع کړل شوي دي، سورېدل او بور وړل پرې بند دی، او څه څاروي دي چې دوی په هغې باندې د الله تعالی نوم نه یادوي، په هغه الله تعالی باندې د درویغې تپلې الزام دی پوره، ضرور به هغه الله تعالی دوی ته سزا ورکړي په سبب د هغه درویغې چې دوی به جوړول. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. او دا مشرکون ویایي هغه څه چې د څارویو په ګېډې کښې دي هغه زمیش د نرو نه د پوره خالص دي او زمیش په ښځې باندې حرام کړل شوي دي، او که چیرې هغه مردار وي نو دوی نر او ښځه په هغې کې شریکان دي. زر به هغه الله تعالی دوی ته د خپل د دې بیان د دې خبرې سزا ورکړي، بېشکه هغه شه حکمت ولا شه عالم.